په خپل کارکونانو کې به د محبت جذبه څنګه پیدا کړم؟ ګوره بچې، تاسو خو خیال کړي وي که نه دا اور ګرم وي که نه، نو چې اور په خپله ګرم وي نو دې ماحول هم ګرم وي. نو چې په لیډر کې مینه او محبت وي نو لازمي په کارکونانو کې به هم مینه او محبت راځي. نو لومبۍ خو لیډر له پکار چې دی په خپله محبت کوونکي جوړ شي. نو چې څنګه دی محبت کوونکي جوړ شي دی به خپل کارکونانو سره مینه او محبت کوي، هغوی به هم د ده نه زده کړه کوي او په خپل منځ کې یو بل سره مینه او محبت کوي، او د هغوی د لاندې چې څونه خلک کار کوي نو هغوی به هم هغوی سره مینه او محبت ساتي. دویمه خبره دا ده چې ټیم لیډر له پکار دی چې دې ټولو کارکونانو ته ووایي تاسو کله هم چې یو بل سره ملاویږئ نو یو بل سره دعا سلام کوئ. په دعا سلام سره هم زموږ په خپل منځ کې مینه او محبت سیوا کېږي. کله کله داسې وشي چې کوم غټ غټ افسران وي دا غوړ وي نو هغوی ته موږ ورته راړوځو، او چې کوم د لاندې امپلایز وي سبارډینیټ وي نو هغوی سره تش لاس ملاوو، دې سره محبت نه پیدا کېږي. پکار دا ده خو هغه غوړ دی غټ افسر دی یا زما سبارډینیټ دی دواړو سره خو مزیدار ورته راړوځم او السلام علیکم وسره کوم. دې سره به زموږ په خپل منځ کې مینه او محبت هم پیدا کېږي. او دا یو خبره ګورئ یاد وساتئ، کوم زموږ سبارډینیټ دی نو ګورئ هغه هم ډېر هوښیار دی. زه چې د غوړو سره او د غټو غټو سره زه ورته راړوځم او ده سره تش لاس ورکوم نو هغه هرګز زما لایل او وفادار ټیم ممبر نشي جوړېدی، ځکه هغه دا سوچ کوي چې زما دا ټیم لیډر د غټو سره ورته راړوځي او ما له تش د لاس ګوتې راکوي، نو څنګه به هغه تاسو سره مینه او محبت وساتي او تاسو نه به مینه او محبت زده کړي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.